دکان شو د بازار شو په لږ وخت کې د دکان شو د بازار شو په لږ وخت کې محبت څومره هوښیار شو په لږ وخت کې او عقل لاړو د لالچ د خره ته ووت عقل لاړو د لالچ د خره ته ووت دا فقیر څومره مالدار شو په لږ وخت کې او زما خیال د مینې نو خو څه وکم زما خیال د مینې نو خو څه وکم یار سرکوزی مزیدار شو په لږ وخت کې په دې شعرونو باندې خپل ډیر خوږ او ګران ملګري د ابوزوبین راغلي شاعر ښاغلي عیدګل سایل صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې نمانځو دوه شعر دي نزار صاحب ارشاد چې د ژوند په دشت کې د یوازې په غرمو پرېښودم د ژوند په دشت کې د ژوند په دشت کې د یوازې په غرمو پرېښودم ګل دې کړم ګرانه خو په سر دې د ازغو پرېښودم ګل دې کړم ګرانه او حسن پرست زړګي مدام په مخه کړی یم حسن پرست زړګي حسن پرست زړګي مدام په مخه کړی یم نه چېرته تورو سترګو پرېښوم او نه شنو پرېښودم واه واه دا غزل دی چې کم یو ښکلی ګلالی مې مخې مخې ته شي چې کم یو ښکلی چې کم یو ښکلی ګلالی مې مخې مخې ته شي خپل نازولی خپل لالی مې مخې مخې ته شي او چې څوک راوګوري په مینه او مسکی شي راته چې څوک راوګوري په مینه چې څوک راوګوري په مینه او مسکی شي راته څوک را په زړه شي څوک سړی مې مخې مخې ته شي ډېر ښه ډېر ښه او چې د پردي وطن ګرمي مې سر او خپې وسیزي چې د پردي وطن چې د پردي وطن ګرمي مې سر او خپې وسیزي هغه چنار هغه لښتې مې مخې مخې ته شي ډېر ښه ډېر ښه واه 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 او چې د پردو تندیو کرښې مې احساس وچیړي چې د پردو تندیو کرښې مې احساس وچیړي نو اده کې مورې ستا تندی مې مخې مخې ته شي واه 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 ډېر ښه یاره ډېر ښه چې د پردو تندیو کرښې مې احساس وچیړي اده کې مورې ستا تندی مې مخې مخې ته شي او عیدګل سایله چې کوڅه د ستمګر یادوم عیدګل سایله چې کوڅه د ستمګر یادوم د خپل ګریوان هره تڼۍ مې مخې مخې ته شي ډېر ښه یو بل غزل دی اجازه صاحب چې داغونه مو زړګیو ته بې شماره رسېدلي داغونه مو زړګیو ته بې شماره رسېدلي سلګۍ مو له ماښامه تر سهاره رسېدلي او تنکي تنکي ځوانان مو د بارودو په اور وسول تنکي ځوانان مو د بارودو په اور وسول پانزیب د ګلالیو مو تر خاره رسېدلي ډېر ښه ډېر ښه او دانه چې خیسور سوځي او سپین غر مو لمبه کېږي دانه چې خیسور سوځي او سپین غر مو لمبه کېږي دا تور لوګي دي هم تر کړماره رسېدلي ډېر ښه ډېر ښه او مذهب پښتو غیرت او د ناموس په نامه خرڅ شو مذهب پښتو غیرت او د ناموس په نامه خرڅ شو سرونه مو د مصر تر بازاره رسېدلي ډېر ښه واه 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 ډېر ښه او موږ اوس هم د ډیلي د شاه په تخت باندې ودیو حسرت صاحب موږ اوس هم د ډیلي د شاه په تخت باندې ودیو لمبې مو تر نختره تر چناره رسېدلي ډېر ښه یاره ډېر ښه او یو سوړ اسویلی وکړي همیشه دغسې وایي یو سوړ اسویلی وکړي همیشه دغسې وایي عیدګل سایله برخې مو بېکاره رسېدلي ډېر ښه ښاغلي انور چراغ له بلنه ورکوم